دا غدې دلته مې پیدا کی پټو ته راغلی ولاړې ما پوه شوې ټول کلي کې نو ته خو ناستې مړه اوټونو ته ولاړې ما ټول کلي کې مې تپوسونه کول چې چا مې تپوس کړي وي دا خپله م ولاړ دی خپله اخري یو کس رالی وي هغه نه دی ولاړ هغه له ورشه داسې کار دی اوټونو ته ولاړم کوسه دله پخوم چوله دله پخوم لار دله پخوم هر څه دله کومه خو اوټ به ماله راکړې ترماس ته به دړز ورکړې نو تا خو هم دا یو چوله څلور پیرې یاده کړه نو څه وکړم کور دله پوخ کړم نه چې دا کور راته مه پخو ورور سره بیخي ورانیم که بل کور دې راته جوړ کړو ځکه نه یار دې مینهوالو ته صبر یار صبر شیر وړاندې که خیرشاد دی چې ما سکل نه کینې زه خو په ولو راتېرېدم لیونتوب پکې پوره پروت دی بې حدم ما سکل نه کینې زه خو په ولو راتېرېدم وا ډېر ښه دی خو دا راته وه چې ولې دې نه سکل هی خسپي به راکړو السلام علیکم جنید څنګه چل دی وعلیکم السلام خیر دی مړی نن موږ ستا میلمانه یو که نه څه به راباندې خورې څه در باندې وخورم مړه ستا خوښه چار څه راباندې خورې مړه بس مونږ کره شپږ چرګې دي که نه یو چرګ او په تاسو نه 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 مړه دومره تکلف مه کوه نه 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 مړه بس وایم چې دا یو پکې سپو خوړه ولې خفه یار یار د بجلی راپسې 45,000 روپۍ بیل رالو ولې د نور والا بیل م تا پسې راچولې سو جاړه خو مه کوه نو جاړې سره हमारी अलग पहचान है जनाब लोग मिलते ही मुरीद बन जाते हैं मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना यार तुम मुझे नहीं अच्छी लगती पर तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे सपनों की रानी हूँ हाँ तो अब मैं उठ गया